بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د وینډوز 11 پروګرام څوم درسه شپږویشتم درسه. نو راځو تېره ورځ موږ کنټرول پینل کې تقریبا تر یو څه جای رسېدلي وو. نن راځو بیا هم کنټرول پینل باندې خبرې کوو. موږ تر پونټه رسېدلي وو که نه پونټه میلی وو. له هغه وروسته موږ دلته ګوره انټرنېټ اپشن هم درلودی. زه انټرنېټ پورې مربوط او دا مې مثال دی کې مکمل اپشن نه وای په کوم شان چې د وینډوز مربوط دی هغه باندې درته وایږم. له هغو څخه بل کیبورډ او ماوس ده او په ماوس کې پاور اپشن ده. له هغه وروسته پاراګراف ان فیچر ده. اول چې د کیبورډ باندې کلیک کوو له کیبورډ څخه وروسته کله ستاسو کیبورډ راخلاص و اوس دلته مکمل د کیبورډ سیټینګ دی. اول دلته ګوره ریپیټ ډایل دلته ګوره ډیلیټ ده. صحیح سو کله چې دلته تمرین لپاره هم خط لري. کله چې یو شی لیکئ اوس تاسو ورته ګورئ زه دا ورته لانګ کوم. لانګ داسې کله کلیک کو اوس ګوره دلته لیکنه کوئ. دلته مې کلیک نه وکړی. کلیک وکړه اول حروف ولیکل سول یو څه دا مې وکړه که ونه کړه بیا نور ون سو ډیلیټ ومې. تاسو ورته وګورئ اول حروف چې ډیلیټ سي لیک دا مې کوي بیا نور ډیلیټېږي. سر خو خلاصو. ولې لانګ ورته انتخاب کړی که شورټ ورته انتخاب کو دلته دا ورته شورټ کو. کله چې شورټ کو له هغه وروسته راځه دلته لیکنه کوه که دا مې کوي ډېره کمه به یې کې ورته ګوره اتوماتیک رای سو کړی نه سو ډیلیټ ومې دا مې کوي خو بیخي کمه. خو که دلته لانګ ورته لانګ کې بیا یو څه زیاته دا مې کوي. سر هم خلاصو. بل دلته ریپیټ ریډ ده. دا وګوره اوس ډېر په چټکتیا سره لیکل کېږي ډیلیټېږي هم په دغه شکل سره. خو واسې نه دا ورته سلو که کله داسې سلو کو اوس راځه ګوره دا مې ورته سلو کوم کله داسې ورته سلو کو اوس راځه دلته ورته لیکه نو چې ورته کښېنه یو حروف به لیکل کېږي ډیلیټېږي به هم دغسې دا رقم. نو دا د چا کار ده؟ د کمپیوټر جینیز یو کار ده. صحیح سو د هغه وروسته پاست که ځینې سم چیسي. بل دغه پوینټر ده دا څه په نامه یادېږي؟ دا سترګه چې وږي داسې دی اوس څومره ده تیزه ده که سوکه ده نارمال ده. دا ورته فاست که ورته دی تیزه سترګه وږي سترګک دی وږي ګورئ نه تیزه ورته دی بیخي خوري نن یې که کله داسې نن کو د هغه وروسته دا بیخي خور نه ولاړ دی وچ کلک. صحیح سو دا بیرته ورته فاست که چې دا تیز خوري او که نارمال ورته انتخاب که څه رقم نه چې کې بیا بیخي نه خوري که یو څه وخت وروسته خوري نه بیخي نه خوري بیا. صحیح سو اپلای که او دا هم ورته وکړي که دا او که غواړئ چې مثال د دې کیبورډ په اړه معلومات کوم یو کیبورډونه لري ګوره لوکیشن یې مثال دا سټنډرډ کیبورډ د مثال د راځه د کیبورډ په اړه معلومات. صحیح سو سر خو خلاص انشاءالله. له هغه وروسته ماوس لرو. ماوس څه کار کوي دا خو پېژنئ ماوس ته څه وایي پښتو کې موږک. صحیح سو اوس دا موږک چې دا رایټ کلیک لري او چاپ کلیک لري. سر هم خلاصېږي. اوس دلته راځم په یو عکس کې به هم انشاءالله دلته به عکس یې زه یې درته وښیم. دغه ده موږک. دغه وینې ګوره ډېر ضعیف ښکارېږي خو تاسې سم وبولئ. اوس دا څه ده ماوس ده. دغه ښی کلیک ده دی چاپ کلیک ده. دغه بیا چې د ویل په نامه یادېږي دا بټن دغه ګاډۍ وینې سکاته پورته کوي مثال کته سکرول کېږي او بار کېږي. آفرین دې ته بیا ویل بټن ویل کېږي. نو اوس دغه کوم کلیک موږ کار کوو چاپ کلیک هم کار کوو او رایټ هم. اوس په دا چاپ کلیک څه کېږي یو راخلاصېږي. ګوره په فولډر باندې کلیک کوم دی راته راخلاص کو. خو اوس که غواړئ چې نه چاپ کلیک کوم چې راخلاصېږي پوپ اپ مې نور راخلاصېږي. سر خو خلاص وینې دا راخلاص وه. اوس که تاسو کوم لاس یې په چپ لاس کار کوئ که پښې څوک په چپ لاس کار نه کوي چپ لاس. نو د چپ لپاره دلته بیا یوه ښه خبر ده. د ښې لپاره خاصې ده خو د چپ لپاره هم ده. اوس هغه څوک چې په چپ لاس ماوس کاروي اوس ګوره دلته کوم لاس لپاره برابر سوی د ښي لاس لپاره. غواړئ چې مثال دا چپ ته وړی دغه ورته فعاله که دا داسې فعاله کو دا ورته اپلای که. اوس ګوره دلته هم درته ښکاره کړو اپلای که کله داسې اپلای کو کمپیوټر مصروفه ده خیر اپلای کېږي. اوس برابر سو. اوس ګوره مخکې به م دلته راتلو په دې به م دغه چاپ کلیک کوو څه به یې کول اوپن کوو به کلیک وکړه ګوره راخلاصېږي. اوس څه شي راخلاصوي پوپ اپ مې نور راخلاصوي. اوس که په دې باندې دغه ښی کلیک وکړم اوس به ماته راخلاصوي. وظیفه خو انشاءالله سر خلاصو. بیرته اوس ګوره دلته دغه کلیک کوه کلیک سو که نه دا بیرته ورته کلیک کوم. اوس دلته په دې باندې چاپ کلیک کوم دا ښی کلیک کار کوي. خو که چاپ کلیک وکړم کېږي. سر هم خلاصو که نه چپي نه وي بیرته دا ورته غیر فعاله کړي چې ده
ښي ته سي صحیح سو بل دلته د ډبل کلیک سپیډ لرو کله چې یو شی راخلاصوئ تاسو په دې باندې دا ډبل کلیک کوئ نو دا تیز ډبل کلیک سپو کې راخلاصې که څوکه اوس ګوره دلته چې ده سلو ده دا ورته فاست که اوس ګوره دلته څوکه کلیکونه کوم ډبل کلیک راخلاصېږي دا فولډر نه ځکه که ډېر تیز وکړم بیا تر خلاصېږي صحیح سو که واسې نه د ما بټنونه زوبلېږي نو دا ورته سلو که فقط څوکه ډبل کلیک که هم راخلاصېږي ګوره څوکه صحیح سو او بیا هم دی بعضې خلک هغه لپټاپ کمپیوټرونه سي نو بیا یې دا بټن سکان ووږي کار نه کوي هغه ته سلو کوي صحیح سو بل دلته ټرن آن کلیک لاک ده اوس دا ځل دې ځای ته انتقالوم یا هم که په ووډ پروګرام کې هم مثال تاسو فلمونه لرئ دا فلمونه چې کاته پورته بوځئ نو دا کرسر چې دا په هغه سکرول پسې سریښ شي کوم چېرته لیدلی نو که غواړئ چې مثال دا په یو شکل سره دا لاک شي دا کرسر چې دا په هر شي پسې د لاک کېږي کلپېږي دا به ورته فعاله کړي او دا به هم ورته افلای کې اوس ګوره دا له دې ځای مې راکاش کړو دغو ځای ته اوس ګوره دا بټنې مې ټولې پرېښودې که مې پرې نه ښودې فقط ما اوس داسې ښوروم دی ټول ورسره ښوري ځکه هلته ما ورته انتخاب کړی چې دا سره کړم که لاک یې که اوس کلیک وکړه بیا به جلا کېږي او که دا نه غواړې بېرته دغه یې پاله کړه اوس خو مې فقط له دې ځای دغو ځای ته راکش کړو پسې کولپ سو ګوره مثال دا مې له دې ځای راکش کړو دې ځای ته نور پسې کولپ سو په کم وخت کې که واسې نه دا ډېر زیاته یو څه وخت داسې پلان وخت کې دې نه کولپېږي سیټینګ ته ولاړ سیټینګ ته ولاړ نارمل ده دا ورته شوټ کوي ډېر کم وخت کې دی کولپ سي دا دې ورته شوټ کو شوټ دی ګوره دلته کلیک وکړه شوټ کو شوټ څخه وروسته اپلای کړه له اپلای څخه وروسته ګوره دا فقط له دې ځای ته انتقالوم نور کولپ سو بیرته کلیک کوم خلاص له وروسته بیرته سیټینګ ته راسه درته لانګ یعنې زر دی نه کولپېږي اپلای که اوکې که اپلای که کله چې اپلای کو د هغه وروسته ګوره راځه دی زر کولپېږي نه تر هغو پورې چې مثال داسې ښه نه یې نیولی ګوره یې نظر نه کولپېږي مثال دلته مې راتاو که اوس یو چکر ورکړي داسې ډسټرب شو ګوره اوس سره کم سو لاک سو سره مو خلاص سو که نه غواړئ بېرته کلیک وکړئ او کلیک کله چې کلیک وکړو یا بیخي دا ورته غیر فعاله کړه نو دا به یو مخ باندې سي اوس د اپلای او د اوکې تر منځ څه فرق ده Apply شيء application يا عبارة على تعالى يا وكي وكي ينزل وزت يا إن إذا كان كي ختم سنوزن وزن. أوكي. آفرین. اوس دغه صفحه موږ راخلاصه کړې کنه دا راخلاصه یعنی ماوس ده کنه ماوس پراپرټیز اوس کوړې دغه یو شی ما اپلای کوم مثال تغیرات انقرا وسل ورته دا فعال کوم اوس چیرته اپلای وکي کوم هم دا اپلای کیږي او کوکي کلیک هم دا اپلای کیږي خو د اپلای د وکي تر منځ فرق چي ده که چیرته زه اپلای باندې کلیک وکم دغه په اپلای سو صفحه باندې سو صفحه نه سو بنده یعنی دا کومه صفحه تاسو خلاصه کړئ که اپلای باندې کلیک وکړئ صفحه نه درته بندوي دا کوم هغه چې تا دلته تغیرات راغلي هغه اپلای کوي درته صحیح سو او کوکي کلیک کوم تغیرات راوړو هغه هم اپلای کوي د صفحه هم درته بندوي دا تاسو خپله کار کوي له غوره پوینټر لرو کوم پوینټر استفاده کوي ګوره دا ده نارمل سلیکټ کله چې تا کمپیوټر دغه مصروف حالت اوري کوم شکل دی واخله مثال دا شکلونه هر شکل ورته انتخابولی سي له دې شکلو څخه براوز ته ولاړ شه براوز ته کله سره اوس ګور دوه شکل سره مثال دا بل شکل سره هر شکل ورته انتخابولی سي له شکلو څخه استفاده کولی سي خطوه سي نه ما خپل د کوم کاغذ ده ماوس نورمال حالت زده استفاده کوم نور مې نه دی افکار نو بیا دلته ګوره ډیفالټ باندې کلیک وکړه بیرته هغه کمپنۍ وال درته رسېدی د کمپنۍ والو نو اول موږ کوم یې انتخاب کړی دا مې انتخاب کړی بیرته دغه ورته انتخاب کړه صحیح سو مشکل خو نشته تر دې ځای او که واسې نه دغه یو د ما ډېر خوښ دی نو زه دا په خپل نامه ذخیره کوم دې نه دی خوښ دلته ګوره راسه ورته دغه سټایل نه انتخاب کړه ګوره دا سټایل نه راغلو ورته دا سټایل نه انتخاب کړه دا سټایل نه راغلو مثال له دې څخه دا یو ډېر خوښ سو غواړې دا په خپل نامه ذخیره کړې سیو اس باندې کلیک وکړه دلته نوم ورکړې چا نوم دلته ورته ورکړې چې خالد نوم خالد یې ورکړو له وروسته اپلای کړه وکي څخه وروسته ګوره اوس دلته دا د چاپ نامه ذخیره سو د خالد په نامه ذخیره سر خو خلاصو اوس دا نور ته ولاړ څه ګور دا راغلو خو کله چې راسي بیرته خالد باندې کلیک وکړه ګوره بیرته کوم یو څه ذخیره کړی وغیره که ډیلیټ باندې کلیک وکړې دا بیرته ډیلیټوي سر هم خلاصو پوینټر آپشن ته راځم راځو دغه ډېر مهم شی دی اول چې دغه د دې دغه سپیډ څومره یې څوکه یې تیز اوس څومره ده فاست ده ډېر تیز ده نو که غواړې چې دا سلو یې که اوس ناڅه پټېله وګلو به دا یوې بلې خواته صحیح سو نو دا بیرته کولی شي مثال ورته تیز کړي څوکه د هغو چا لپاره ده یا نارمل چې چا کمپیوټر نه زده له ماوس سره نه یې بلد بل دلته انهنس پوینټر لرو دا څه کار کوي اوس ګوره زه دا راولم وکي ته راغی کلوز ته کنسل ته اپلای ته داسې ښځې
په هغه خپل ترتیب سره وځي. که دا نه ورته فعاله ده کرسر داسې لکه لیونی صحیح سو دلته ولې پورته ځي مثال یو خاطر اول د سم په ځای نه درېږي هغه تیز کوم ځای ته ولې د سم په ځای نه درېږي داسې لیون حاله غوندې او که دا ورته فعاله وي نو بیرته کولی شي مثال هغه نورماله حالت یعنې کنټرول صحیح سو. بل دلته اټومیټیکل مو پوینټر ده دا څه کار کوي. اوس راځم دا مې وکې کو دا کلوز کوز ګوره هغه هم بدل کو کوم بدل نه کو چې کله دی کېږي مصروفه کېږي هغه حالت داخلي. کنټرول پینال ته راځم. کنټرول پینال کې چیرې زه کلیک کوم ګوره ماوس دلته ده که نه کلیک مې وکړو کله چې کلیک وکړو کرسر به چېرته ولاړ شي وکي ته یې منډه کړو که یې منډه نه کړو نو که غواړې اجازه ده که چېرته وایاست مثال نه داري وکي ته نه ځي نو دلته اټومیټیکل مو پوینټر باندې دا ورته غیر فعاله کړه او دا هم ورته اپلای کړه له اپلای څخه وروسته دا هم ورته وکي کړه که وکي نه کړي کنسل یې کې هم مشکل نشته. اوس راځه دلته کلیک وکړه کله دې چې دلته کلیک وکړو دلته دوه ماوس هغه دی وصل دی. اوس ګوره دلته راځم اوس په دې باندې کلیک کوم کله دې چې کلیک وکړو ماوس په خپل دا پوینټر په خپل ځای ولاړ لکه نه ده ولاړ ځکه چې دلته موږ اټومیټیکل پوینټر داسې ده ورته غیر فعاله کړه. که دا فعاله وي نو که چېرته شی ډیلیټ شاید رایټ کلیک وکړه ډیلیټ دی به چېرته منډه کوي یس ته به منډه کوي صحیح سو. که غواړې چې مثال دغه کوم کرسر چې ده پوینټر چې ده دا غواړې چې مثال لکۍ ولري دا کلیک اوس ګوره لکۍ پیدا کوي لکۍ وړه یا غټه یې نو اوس دا کرسر چې ده موږ ډېر دا پوینټر چې ده ډېر غټ کړی ده نو دغه لکۍ یې سمه نه معلومېږي. اوس دا ورته کوچنی که څه نه شوټ که اوس ګوره ډېره لانډه راغله صحیح سو بېرته ورته لانګ کولی شي او که نه غواړې بېرته غیر فعاله کړه. بل هایټ پوینټر ویل ټایپینګ کله چې موږ ټایپینګ کوو مثال خط لیکو دغه پوینټر د ښکاره شي که نه دا پوینټر صحیح سو نو کله چې دا انتخاب نو بیا هغه پټېږي هایټ کېږي او که دا په هغو حالت کې کار کوي چې مثال دا اوس ورته غیر فعاله کړي تر هغو پورې چې کمپیوټر د رسټارټ کړی نه کار نه کوي صحیح سو. نو که ورته غواړې چې مثال د دې ښکاره شي دا ورته فعاله کړه او که نه غواړې هایټ یې کړه نو بیا هایټ کېږي. بل شو لوکیشن ده اوس دا پوینټر چې ده دا ورک شو مثال خبرې اوس خو ګوره دلته پیدا شو بعضې کمپیوټرونه که ډېر سست کمپیوټرونه مې لیدلي نو یو څه د هغه کې ورک وي ماوس کې ورک وي پوینټر نو غواړې چې مثال دا پیدا کړې دا به ورته فعاله که دا فعاله وي فقط دلته ورته وایي چې آی فریز د کنټرول کی فقط کنټرول بټن وکړه اوس ګوره دا خپل لوکیشن درته ښیي ګورئ دغه یو دایره درته ښیي صحیح سو. او که دا نه وي ورته فعاله غیر فعاله بیا چې هر څومره فریز کوي دا نه درته ښکاروي او که دا فعاله کړي لږ وروسته اپلای کړم دا به بیا درته ښکاروي صحیح سو. ویل بټن خو مې در وښود چې کوم یو ده دغه ګاډۍ صحیح سو. نو داسې ده اوس دا سکرور څومره وکړي اوس څو خطه کوي درې خو کوم یو ورټیکل هوریزنټل درې کوي نو دا کولی شي مثال د سکرور ورته برابر کړي چې بورډ پروګرام کې هر پروګرام کې هارډویر دلته راسئ د دې معلومات چې مثال دا کوم یو د انپوټ ده که آوټپوټ ده سر خو خلاص انشاءالله. بل پون ان موډیم ده دا څه کار کوي چې چېرته غواړئ چې موبایل د کیبل له طریقې انټرنټ سره وصل کړي بیا بل دې نه استفاده کوي. بل پاور اپشن ته راځو انټرنټي اپشن ده صحیح سو. پاور اپشن باندې چې کله کلیک وکړي اوس دلته لرو کریټ پاور پلان لرو په دې باندې کلیک وکړه اوس ګوره څو رقمه لرو دلته یو پاور سیور لرو مثال راځه دلته کلیک کړه د دې کمپیوټر دغه روښنایي ده که چېرته مثال غواړې چې کمه کړې دلته چې کله کلیک وکړې اوس ګوره دا مکمل موضوعات تقریبا یو شی دی. اوس دلته راسه کله چې کلیک وکړو هغه وینډوز 7 کې دلته اتوماتیک تاسو ته راخلي په یو باندې کلیک وکړه د کمپیوټر رڼا چې ده کمه شي موږ چیرې وویل په ډسپلی کې هم ویل صحیح سو. نو که غواړئ چې مثال داسې یو سیسټم ورته جوړ کړي یا چینج پلان سیټینګ باندې کلیک وکړه اوس تاسو ته وایي چې کله تاسو کمپیوټر له بیټرۍ له خپلې بیټرۍ څخه کار اخلي څو دقیقې چې کار په ونه کې نو ډسپلی صفحه په راسي توره صفحه صحیح سو. دلته څو منټه ورته انتخاب دي 5 کله چې 5 منټه کار په ونه کې دغسې پرېږدې نو هغه توره صفحه به په راسي او که واسې نه 15 څو منټه چې مثال دغه کار په ونه کې دا د سلیپ ته ولاړ شي سلیپ خو پېژنې خو بې حالته او دلته چې د چارج چارج نه استفاده کوي څو کار په ونه کې هغه بیا درته کوي سره مو خلاصېږي. او که غواړئ چې په خپله خوښه ورته جوړ کړي کریټ پلان باندې کلیک وکړه له هغه وروسته دلته ګوره کوم یې ورته بینډیټ پاور سیور ورته راغلی چې مثال هر څه د چا په نامه دلته ورته چې مثال محبوب ورته لیکن صحیح سو محبوب مې ورته ولیکو له هغه وروسته نیکسټ کړه نیکسټ څخه وروسته دلته تنظیمات ورته برابر کړه کله چې دا برابر شو له هغه وروسته کریټ باندې نیکسټ باندې کلیک وکړه او دا کریټ کله چې کریټ کو اوس به ګوره دلته راسي دې باندې کلیک وکړه هغه روښنایي به ډېره زیاته شي دلته چې ورته خپل سیټینګ کې ورته کمه کله چې ورته کمه کړه نو بیا کولی شي مثال دغه روښنایي
کم شي. صحیح شو. له هغه وروسته بیرته راځم دا کلوزومه کنټرول پینل ته ځم راځم دا هم کلوزوم او بیرته راځم شاته راځم کنټرول پینل ته. ښه له پاور اپشن څخه وروسته دلته پروګرام ان فیچر لرو. دا څه کار کوي؟ که غواړئ چې مثال دا مې بل ځای هم ویلو په مافس کې مې ویلو که نه چیرې مثال غواړئ یو پروګرام له خپل کمپیوټر څخه حذف کړئ نو داسې نه کېږي چې مثال تاسو اوس راځئ دلته کوم ګیم راوستلی ګیم انسټال کړی په هغه رایټ کلیک وکړئ کله چې رایټ کلیک وکړو نو کله چې رایټ کلیک وکړو دلته ډیلیټ باندې پریس کړئ دا ډیلیټ شو. نه دا نه ډیلیټېږي. کمپیوټر نه غواړئ چې مثال یو شی ډیلیټ کړئ نو هغه طریقه مې په ماف کې هم ښودلی په سیټینګ کې نو دلته هم د پروګرام ان فیچر هم ده یو رقم ده. کله چې دلته راغلی اوس کوم سافټویرونه کوم شیان ستاسو په خپل کمپیوټر کې نصب کړي دغه مکمل لیست دلته راځي. اوس د ما دغه ویسپري انټي وایروس ده. صحیح شو. دا غواړم چې ختم کړم. ما په خپل کمپیوټر کې نصب کړی دا غواړم چې ان انسټال کړم. په دې باندې چې کله کلیک وکړئ ان انسټال لرو یا په دې رایټ کلیک وکړئ ان انسټال لرو هره طریقه چې مشکل نشته. له هغه وروسته دا صفحه راځي دا یس کې له څخه وروسته بیا تاسو دلته ښیي چې ډو یو وانټ ټو ان انسټال نو دا صفحه درته راځي. له هغه وروسته ګوره اوس دا صفحه درته راغله نو دلته ان انسټال لري. ان انسټال باندې چې کله کلیک وکړئ له هغه وروسته دغه ان انسټال. اوس بیا دلته ورته چې مثال دغه کوم هغه سوال نه درته کوي مثال زه ورته چې آی پلان ټو رینسټال یا مثال دلته آی نو لانګر نیډ اټ یعنې زه تر اوسه پورې دې ته ضرورت نه لرم په دې خاطر دا بعضې سافټویرونه داسې راړی. صحیح شو. نو زه ورته چې آی ډونټ ورک په دې کې کار زه نه لرم. صحیح شه. یا هاو یا مثال دلته ورته راځه سمثینګ ایلس ورته انتخابوم. له هغه وروسته دلته پلیز ټایپ یور انسور بلو دلته بغیر تاسې سوال ورته لیکئ خو دغه موضوع سره غټه سواله. صحیح شو. نو اوس دلته مثال په دغه رایټ کلیک وکړئ له هغه وروسته ان انسټال باندې کلیک وکړئ. کله چې ان انسټال باندې کلیک وکړو یې څه کوئ له یې څخه به وروسته ګورئ تاسو دا صفحه راخلاصېږي هغه به ان انسټالېږي. سر مو خلاص و. په هغه باندې هم ورته اوکې کلیک کړئ له هغه وروسته به دا انسټالېږي خو زه دا نه انسټالوم. بس ده که زه مخصوص نو دا و چې شي پروګرام ان فیچر دا څو ورځې کې به انشاءالله کنټرول پینل هم نور فایل ته ورسوم. مشکل خو نه دی تر ډېره. سوال پوښتنه